ضد له ولا ند له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا ومرشدنا ومولانا محمد عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، الذي كان وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو خاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم، والآل والصحب، ثم التابعين لهم، أهل التقى والنقى والحلم والكرم. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عكم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا صاحب الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا صاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وشفيعنا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قول درود شريف ويرون صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. قابل صد احترام أو قدر من علماء كرام أو طلباء عظام ډیرو ګرانو محترمو مشرانو همزولو ځوانانو او زلمورو
دا موجوده مجلس او محفل وخت شوی دی چې شروع شوی دی نو تاسو به د دې مجلس او د دې محفل او د دې ښکلي علمي روحاني قرآني محفل او مجلس اجتماع د دې مقصد به مو پیژندلی وي ډېره د خوشحالۍ خبره دا ده چې دلته کوم تجوید او د تجوید کوم سلسله وچلېده او د هغې نه کوم طلبا د تجوید هغه یې فارغېږي نو هغه الحمدلله د علمي میدان فاضلان هم شو او د قرآن مجید د تجوید او د خسته وینا او د ترتیب او د ترتیل فضلا هم شو فلله الحمد و شکر دا دې ټولو ته مبارک وي دا د دوه خوشحالۍ مو واغستې چې انشاءالله دوه میاشتې کې به هم کمې وي ورپسې به انشاءالله ستاسو د فراغت د هغې دستاربندي به وي نن مو الحمدلله د تجوید او د قرآن مجید د قراءت د هغې نه د فراغت د هغې هم الحمدلله فراغت کیږي او فضلا به شي الله مو والدینو ته استادانو ته خپلو علاقو ته خپلو تپو ته لویو وړو ته نارینه او زنانو ته دا فراغتونه مبارک وګرځوه په تاسو باندې ذمه داری هم راغلې یو ذمه داري د علوم دینیه بل د قرآن مجید د زده کړې او د ویلو ګټې مو وکړې دوه ګټې مو وکړې او ګټې مو داسې ګټې وکړې چې دواړه مو د قرآن او د حدیثو ګټې وکړې د الله کلام مو په تجوید او تزین سره زده کړو د محبوب کلام مو د تفسیر او د تشریح او د هغې د وضاحت سره نو کلام الله د تفسیر سره او احادیث مبارکه هغه د وضاحت او د توضیح او د تشریح سره مو زده کړل اوس به دا امت ته ښیې دا به ورکوئ کوم امانت چې در سره استادانو درته حواله کړو الله دې ټولو فضلاو له او د علوم دینیه او ټولو فضلاو سره تاسو له د دې امانت امت ته د رسولو توفیق در سره الله شامل کړي حضراتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ټول مجموع صلی الله علیه وسلم وایي نبی علیہ السلام په ټول عمر کې چې د چا په مجلس کې په خپله باندې ناسته کړې ده علماو ته معلومه ده او عوام ورونو تاسو ته د دوی د قدر او د منزلت د ښودنې دپاره وام هغه د چا ډله ده محبوب صلی الله علیه وسلم په ټول عمر کې چې مونځ هم کړی دی نو په خپله یې کړی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې په آخر عمر کې پیغام ورکړو چې ته مونځ وکړه او واقعا لویه ده علما او طلباو ته معلومه ده ابو بکر صدیق رضی الله عنہ د حکم او د اطاعت او د اتباع په طور باندې مستمخ کې شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خپل سر مبارک تړلی او حالت په د مرض وفاتو الله اکبر نو محبوب دا هغه بیتلی نه مونږه ورته یوسفزي پښتو کې بیتلی وایو دا وړه دروازه چې وي دا د دوو کورونو په منځ کې چې کومه دروازه وي کومې ته علماو چې په عربی کې خوخه وایي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا کړکۍ چې د هغې د نه بندولو نبي علیه السلام ووی او یې نورې کړکۍ بند کړي نو محبوب د یوې کړکۍ یا د یو بیتلی نه پرده لرې کړه او مبارک سر مسجد طرف ته راوباسلو او ویې کتل
او چې صحابه کرام د ابوبکر شاته ولیدل چې هغوی ورپسې ولاړ دي نو ډېر خوشحاله شه. نو راغې په خپله باندې لمونځ کې ودرېد. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته د سترګو په ګوټونو کې کتل، نو چې محبوب یې ولید نو رارستو کېده. نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته اشاره وکړه چې رارستو کېږه مه. ښي طرف ته یې کېناستو، محبوب بیمارو. ابوبکر صدیق طرف رضی الله تعالی عنه یې ګس طرف ته پاتې شو. او مسله دا ده چې دا به همداسې وي، نبي علیه السلام راغی د هغه ګس طرف ته ودرېد. نو ابوبکر صدیق چې دی نو هغه د هغه ښي طرف ته راغی او مقتدي به ښي طرف ته وي. ګس طرف ته خو به را نه شي، ګس طرف ته به امام شي. نو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولاړ پاتې شو نو نبی علیه السلام به تکبیر وي، نو ابوبکر صدیق به د هغه په تکبیر پسې تکبیر وي. او بیا به خلکو د ابوبکر صدیق په تکبیر باندې اقتدا کوله او رکوع او سجدې له به تلل. دا مونځ یې وکړو. نو محبوب په خپله باندې مونځ وکړو. نو دا مسله داسې شوه چې خلکو د ابوبکر اقتدا وکړه او ابوبکر د مدینې د جانان اقتدا وکړه. دین علاوه نبی علیه الصلاة والسلام ته یو سړی راغلو او ورته وی چې د الله رسوله تاسو خبر یې؟ وی د څه نه؟ وی ابو موسی اشعري هغه خو یو نوی کار شروع کړی دی. څه کار یې شروع کړی دی؟ وی هغه خو د ماسخوتن د مونځ نه وروستو د دې مسجد نبوي شریف نه بهر د دې صحن په دغه اخیري حصه کې په دې میدان کې کینی او تلاوت شروع کی او خلق د مونځ نه چې فارغ شي نو یو یو راځي او هغه سره کینی او بله لویه ګڼه جمع شي. نو دې سړي په دې خیال وی چې د ابو موسی اشعري ښه نه کوي چې ځان له خپله یو مجلس جوړ کړی دی. او واقع یو ناشنا خبره هم وه چې چا شکایت کولو هغه هم صحابي و چې نبی علیه السلام سره چا د ایمان په حالت کې ملاقات شوی وي نو که محبوب یې نه لیدلی لکه ړوند، خو چې محبوب ورته یا کتلی وي یا د محبوب سره ملاقات په یو ماحول کې شوی نو هغې سړي ته صحابي ویلی شي. او د صحابي مرتبه دا ده چې که د ټولې دنیا اقطاب، غوثان، ابدال، اولیاء، تهجد گزار، حاجیان، نیکان خلق ټول عمر په سجده باندې پراته خلق د هغې خلکو ایمان د یو هغه سړي چې د نبي علیه السلام سره یو لحظه ملاقات شوی وي د دغه سړي صحابي مقام ته دا ټولو خلکو دا ایمان نه رسي. دومره لویه مرتبه د صحابي. جن کو ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ملتی ہے محمد کی غلامی کا سند، مہرباں ان پہ خداوند جہاں ہوتا ہے. چاته چې د نبی علیه السلام د غلامۍ سند میلاو شوی وي هغه ته نه د مدرسې د فراغت سند ضرورت شته، هغه ته نه د پټکي د وهلو ضرورت شته، نه د هغه احادیث شمیرلو ضرورت شته، نه د هغه نه د روایت د اغستو ضرورت شته چې ګنې خامخا به ترې روایت چا اغسته وي. بس د هغه دپاره دا یو سند هم ډېر دی چې د محبوب په غلامۍ کې ځان واواله کړی دی، ځان یې ورکړی دی. نو چې چا شکایت کولو نو هغه هم چغلي نه کوله، بلکې هغه فرض دا وی چې ما جوړیږي چې زه نبی علیه السلام د دې خبرې نه خبر کم چې ابو موسی ولې داسې کار کوي او چې تاسو ته نه خبر نو بیا خو دا ډېره عجیبه خبره ده چې تاسو نه اجازت هم نه دی اخیستی. نو نبی علیه السلام وفرمایل وی څه وخت دي؟ وی د ماسخوتن نه وروستو. وی کوم ځای وي؟ وی دکه ځای وي. وی چې کله دی دا کار شروع کړي او دا تلاوت شروع کړي او خلک ترې راچاپېره شي نو ما پسې به راشي. سړی ډېر خوشحاله شي چې واقع ما شکایت ډېر په ځای وکړو. نو چې کله د ماسخوتن لمونځ وشو نو دې سړي حضرت ابو موسی اشعري هغه یې څاره، پېژنئ څارل که نه؟ نو چې ویې څاره نو چې ویې کتل نو خلک ترې راجمع نو غلی غلی راغی محبوب ته یې وویل وی د الله رسول هغه خو راغلی دی ناست دی خلک ته چاپېره دی تلاوت یې شروع کړی دی. نبي علیه السلام وی چې کش مه کوه ورته چې څوک زما په تلو ستا په دې خبره باندې پوه نه شي. نو محبوب په تیاره تیاره کې الله اکبر په تیاره تیاره کې لاړو د مسجد نه ډېر لرې
او دغه میدان په اخر کې راتاو شو، چاو نه پیژنده چې زمونږ په مجلس کې به درنګ د کسات ته پرستی سب کې د دواړو جهانو سردار کې راغی محبوب صلی الله علیه وسلم ورستو کېناستو او د ابو موسی اشعري تلاوت شروع دی. ابو موسی ته دا پته نشته رضی الله تعالی عنه ته چې کم کلام په چا نازل شوی دی، اوس هم هغه زما هغه کلام د الله ته غوږ ایښی دی. اوس هغه ته دا اندازه نشته چې زما کلام ته د نبي علیه صلات وسلام مبارک هسته یې غوږ ایښی دی او زما تلاوت هغه اوري. یو شاګرد چې د خپل استاد نه نه خبر، بیا وروستو خبر شي وایي دا مې څه کړي دي. یو مرید چې د خپل پیر نه نه خبر چې هغه په دغه مجلس کې ناست و، زما اواز یې اورېدلی دی، وایي دا مې که ما ته مخکې پته وه ما به چرې هم داسې وایي نه و کړي. نبی علیه السلام یو ساعت ناستو، بیا راپاڅېدو. دا سړی غلی غلی راغی چې اوس به نبي علیه السلام څه وایي. ابو موسی به راغواړي، ورته به وایي چې دا ولې دې داسې کار کولو. یو نادره او ناشنا او عجیبه واقعه را پیښه شوه، خو چې نبی علیه صلات وسلام څنګه مسجد ته راغلو، تشریف فرما شو، کېناستو، نو دې سړي ورته غوږ کېښودو. نو محبوب وفرمایل وی چې ابو موسی دومره عجیبه تلاوت کولو چې الله تعالی د ابو موسی اشعري په مرای کې د داود علیه السلام په شان بنګلا ایښې ده. دی خو په لحن داودي سره تلاوت کوي. دا ټولو کتابونو راغستلی، دا حدیث بالکل صحیح دی. دا سړی حق حیران شو. ما خو یې چې ګنې ابو موسی ښه کار نه کوي، خو نبي علیه السلام خو یوازې دا نه چې د هغه د مجلس او د هغه د تلاوت او د خلکو د اورېدو تایید یې وکړو، بلکې د ابو موسی یې داسې تایید وکړو چې د دا اواز ښکلی دی. په کار دا ده چې د همدقه شان خلکو ته تلاوت د قرآن مجید کوي. زه قاریانو صاحبانو ته اکثر او بیشتر وایم، زما د کتابونو لوستلو دومره ښکاره او واضحه حدیث ما سره نشته، تاسو سره چې د تلاوت د ښودلو، د اورېدلو، د ویلو، د مجلس کولو څومره واضح حدیث پروت دی. تاسو سره واضح دلیل دی. موږ یې قیاس کوو چې نبي علیه السلام کلام کړی دی، صحابو ته یاد کړی دی، موږ ځکه دوره حدیث کوو. دا موږ په قیاس باندې وایو. تا سره ښکاره دلیل دی چې محبوب په خپله باندې د بل کاري تلاوت ته غوږ ایښی دی، نن څوک دی چې د دې نه مستغني دی. په کار دا ده چې ټول علما په دې باندې توجه ورکړي. د قرائت اهم شی دی او فضیلت دی. تاسو د علماو نه اورئ، بلکې خپل علما یې تاسو په بیانونو کې دا ویل چې نبی علیه السلام د قرآن د تلاوت څومره فضیلت ذکر کړی دی. الله رب العزت قرآن مجید کې د تلاوت څومره فضیلت ذکر کړی دی. تلاوت هم بیا په ښایسته انداز سره، ورتل القرآن ترتیلا، په ښایسته ښکلي او په کلاره کلاره آواز باندې. مور بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها یو ځل چاته وی نبی علیه السلام به دا ستاسو په شان خبرې نه کولې، تاسو خو لګیایي پرله پسې یو شان خبرې کوئ، یو لانی ختمه چې بله خبره شروع کوي، که زه یم او که بل دی. کوشش دی وکړي د محبوب په شان کلام څوک نشي کولی. وی د نبی علیه السلام خبرې به دومره روانې برابر او په ښه انداز سره وي او په کلاره کلاره به یې کولې چې مونږ که غوښته نو مونږ به د نبي علیه صلات وسلام ټولې خبرې شمېرلې وي. دومره په مزه مزه به یې خبرې کولې، دومره په یو خبره به یې کوله، یو خبره به یې کوله، لږې خبرې به یې کولې، دومره په کلاره کلاره یو واضح خبرې به یې کولې. لومبنی قاری د قرآن هم نبی علیه الصلاة والسلام دی. حافظ خو خود نبی علیه الصلاة والسلام دی. معلم لومبنی هم نبی علیه الصلاة والسلام دی. مدرسې کې ښودنه هم د نبی علیه الصلاة والسلام نه شروع شوې ده. صحابو ته به باقاعده تلاوت کولو او صحابه په تلاوت پوهه کول. یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام به د سحر سنت په دې کې به قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد وي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمای ما یو میاشت یا څلوېښت ورځې غور وکړو په دې خبره باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام په دې سحر سنتو کې د ټولو نه ډېر کم تلاوت کړی دی. نو ما ته معلومه شوه چې په دې کې قل یا ایها الکافرون او قل هو الله احد دا سورتونه لوستي دي. علما بیا دکه ځای وایي چې د عبدالله ابن عمر صاحب ته دا دومره زیات د نبی علیه السلام دا تلاوت څنګه معلوم شو؟ ځکه چې سري مونځ ځان له مونځ
نو نبی علیہ السلام نه دی څنګه پوه شو چې دا وایي نو وی معلومه شوه چې نبی علیہ السلام به په فردو کې هم او په سنتو کې هم او په نفلو کې هم او په وترو کې هم نبی علیہ السلام به دومره تلاوت په جهر سره برابر کولو چې صحابه زمانه یاد کړي چې محبوب په دې رکعتونو کې اکثر دا تلاوت کړی په دې رکعتونو کې دا تلاوت کړی د دې وجې راځي چې نبی علیہ السلام به په وترو کې سبح اسم ربک الاعلی قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد دا درې به کثرت سره وي نبی علیہ السلام به ښکلي انداز سره تلاوت کول تاسو علما هم یئ تاسو قرا هم شوئ تاسو ته دا خبره ښه معلومه هم ده چې نبی علیہ السلام به یو آیت جدا جدا وي یو آیت به جدا جدا وي زما طالبانو فضلا ورونو ستاسو خدمت کې یو خبره عرض کوم او هغه ده چې تاسو اوس انشاءالله د درس نظامی نه او د علوم دینیو نه هم فارغه کیږئ نو تاسو له به د یوې خبرې ډېر لوی اهمیت او ضرورت د هغې احساس در کوم د یو ورور په حیثیت باندې او هغه دا چې که دنیا د یو خوا نه بل خوا واوړي خو د نبی علیه السلام د سنتو په طریقو کې تغیر او تبدل به نه کوو د خپله ځانه به څه شی نه کوو هر یو شی به د نبی علیه السلام د محبوب سنتو مطابق کوو د صوفیای کرامو مرکزی نقطه څه ده صوفیای کرام وایي چې څه کوي هغې کې به د نبی علیه السلام د هر یو سنت لحاظ ساتي خیال به ساتي تر دې پورې چې که نبی علیه السلام عادتي یو سنت یو وخت کې یو شان کړي ته به یې مؤکد شان وکړي په هغې کې به څه قسمه تغیر شیخ الهند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت الله علیه به همیشه دپاره د ماسخوتن د 2 رکعاتو سنتو نه وروسته 2 رکعاته نفل په ناسته باندې کول چا ترې تپوس وکړي حضرت دا تاسو په ناسته کوم مونځ کوئ وي دا نفل دی نبي علیه السلام کړی وي تاسو ټول مونځ په ولاړو کوئ دې ته کښېنئ وي محبوب ورته ناست دی نو زه ورته ځکه کښېنم زه به هماغه شان کوم ما د خپل والد محترم حضرت شیخ رحمت الله علیه نه دا په خپله څو ځله اورېدلي چې صوفیای کرامو بزرګانو به د سنتو دومره اهتمام کولو چې که په ورته په یو څیز کې د هغې واضحه سنت نو معلوم نو هغه څیز به یې نه خوړه او نه به یې څکو تاسو پوهېږئ یعنې داسې یو شی نشته چې د نبي علیه السلام طریقه پکې نه وي موجود خو صوفیای کرام ډېر وړو نقطو پسې ګرځي نو هغوی به وی آیا چې په دې کې به نبي علیه السلام څنګه طریقه کړې وي او په دا به خوړلي وي او که نه نو یو بزرګ ته چا خټکی راوړو نو ورته وی دا سیب وخوره دا وی د دې موسم ښکلې میوه ده او ډېره خوږه ده نو چې کټې کو ورته نو هغه وی چې زه یې نشم خوړی وی ولې وی ما ټول کتابونه کتلي خو د نبي علیه السلام پکې د دې خوراک ذکر نه دی راغلی چې خټکی خوړلی دی وی د خربوزې او د دې خو له صحابو راغلي دي هغه صاحب ورته وی وی زه وایم چې د دې میوې نه دی راغلی نو که بله میوه یې خوړلي خو ما ته د دې میوې پته نشته چې دا یې خوړلی ده او که نه او وی که چېرې بالفرض وایم چې د الله نعمت دی نو زه ترې ولې انکار وکړم نو بیا یې راته دا پته نشته چې دا پاړی نبي علیه السلام د کومې غاړې شروع کړې ده نو چې ما ته دا پته نشته ښه به دا یې چړوې نه خورم هر څه کې بیکار علما هم دې ته وایي عوامو ته د سنتو طریقې وښیئ د نبی علیه السلام د ژوند حالات خلکو ته بیان کوي ځوانانو ته د نبی علیه السلام مینه ورکوي د محبوب سنت ورته وښیئ چې یو ځوان نن د غیرو خلکو طریقې خپلوي زه پې هم خفه یم ته پې هم خفه یې خپل مور او پلار پې هم خفه دی خو زه وایم کیدی شي د دې وجه دا هم وي
چې دغه ځوان ته د نبی علیه الصلاة والسلام شخصیت واضحه شوی نه دی یا د هغه مجلس ته نه دی تللی یا د داسې خلکو سره ناسته نه ده کړې، د دې د وجې د ده په زړه کې هغه مینه د سنت او د نبی علیه السلام د لوی هستی رانله او د دې د وجې دی د هغه خلکو په طریقو پسې روان شو چې هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د طریقو مخالف طریقې دي. چرې به هم څوک په اړولي لاس باندې خوراک څښاک ونه کړي، خو که چرې د هغه د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شمایل سره محبت پیدا شي. چرې به هم یو بنده هغه به په ولاړه خوراک ونه کړي، خو که چرې د هغه په زړه کې د نبي علیه الصلاة والسلام د لویو شمایلو د هغې هغه وضاحت راغی او هغه ورته ښکاره شو، بیا به چرې هم هغه داسې ونه کړي، چرې به هم ونه کړي. تاسو علماو ته چې کومې دوه تحفې میلاو شوې د قرآن او د حدیثو د علومو علوم دینیو او بله درته د قرآن مجید د تجوید، نو تاسو اورېدلی دي چې د علماو د قراو کوم فضیلت او برکت دی الله به تاسو له درکړي، الله دې درکړي او خلکو ته به د دنیا فایده ورسي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه والا واقعه به هم اکثر علماو بلکې ټولو به اورېدلي وي چې زازان ډېر ښه ګلوکار او هغه حضرت عبدالله ابن مسعود صاحب روانو، هغه شپېلی بینګلی غږوله. عبدالله ابن مسعود صاحب ووی ګوره څنګه ښکلی اواز دی، خو که چېرې دا د قرآن باندې استعمال کې راوسته سوره به ښه وه. بس عبدالله ابن مسعود صاحب دا مختصر خبره دا د هغه په زړه کې لاړه ښخه شو او بس یک دمې توبه وباسله او راغی. اعلی کاري د کوفې او د بصرې هغه بیا دکه ګلوکار زازانو. الله دې زمونږ د دې ملک دا ګلوکاران هم دینداره کړي او بیا دې ورپسې الله د دغه په ځای باندې کاریان جوړ کړي او شوي دي به الله پکې الله تعالی راواړول د نبي علیه السلام په مدحو په صفتونو باندې آواز الله تعالی اوس مزین او منور ګرځولی دی. هغوی خپل هغه تیر وخت چې یادوي سړی حیران پاتې شي. زه په خپله یو ځل ابتباد ته تللی وم، هلته څه صاحبان رالل ښایسته پټکي والي، بیا یې ما ته وویل چې زمونږ هغه انداز له هغه زوړ دی. ما ونه پېژنې دا هلکان پرې پوه شو، بلکې زمونږ سره نور امیان هلکان وو، هغوی به چېرته کتلی وو. وی دا خو لوی ماډلینګ والا چې کوم وي هغه ته جوس سوی، وی دا خو هغه دی، دا خو یې مونږ وی دلته دی ښه وي، دی خو به ډېر په ټي وي او په دې دغه باندې به ډېر زیات مشهور و. هغه وی دا یو پېژندم تا ونه پېژندم، ما سره د ګپ شپ نو. بیا لګیا ښکلې ګیره ښکلې پټکی، اوس یې په دین کې الله تعالی قبول کړی. په دغه خلکو محنت وکړئ، دغه خلک الله ته رانږدې کوي، الله ته یې رانږدې کوي. هر څه کې نیت دا کوئ چې الله رب العزت زما نه رضا شي، الله دې زما او ستاسو ټول نه رضا شي، الله دې موږ له خپله رضا را نصیب کړي، الله دې د نبي علیه الصلاة والسلام محبوب اتباع د سنتو زمونږ نصیب کړي. نبی علیه الصلاة والسلام په اتباع د سنتو کې یو خوند دی. تاسو وګورئ عوام ورونو زمونږ د فضلاو پټکي والي دي، نو ما ته دې څوک وایي چې دا دی سره خوند نه کوي، څوک نشي ویلی. هر پیشن زړیږي د محبوب سنت زړیږي نه، هر پیشن نن یو شانی سبا بل شانی د محبوب د سنت ورځ په ورځ باندې خوندونه سیوا کېږي. د هر یو څیز یو وخت کې یو شان قدر وي، بل وخت کې بیا هغه شان قدر نه وي. د محبوب د سنتو د صحابو په زمانه کې یو شان قدر اوسې دا بل شان قدر دی. الحمدلله که مونږه دا ووایو چې اوس هم د خلکو الحمدلله د نبی علیه السلام سنتو سره دومره محبت دی چې تاسو وګورئ که په خپله پټکی نه وي وایي او پټکی نه وي، که په خپله یې ګیره نه وي، خو تپوس دې وکړه علماو سره محبت وي. انشاءالله دغه محبت به الله تعالی په دی باندې اثر انداز کړي او دی به هم الله تعالی دغه شان جوړ کړي. د عوامو خدمت کې عرض کوم، چرته مو هغه خلکو سره مینه مه ساتئ، د کومو خلکو مینه مو چې د الله نه لرې کوي هغې خلکو سره مینه مه ساتئ.
تعلق جدا خبره ده، غم خادي جدا خبره ده. د زړه مینه هغه چا سره وساتئ څوک چې درله د الله مینه درکوي. علما درله د الله مینه درکوي، قاریان درله د الله مینه درکوي. زما ستا ماشوم ته د ژوند چل هغه دکه خلک ښیي، نور خلک څه کوي؟ بابا عبدالرحمن ساجیبه شعر ویلی دی چې بې خدایه محبت کړي هغه خلک نارینه یې واړه خره او ښځې خري دي. په هغی کې څه دي؟ د هغی څه شی دی؟ تا ته د ژوند چل ښیي. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ هغه ته وګوره، یو ورځ ورته یو یهودي وایي سلمان ته خو اهل کتاب پاتې شوی، خو یو تپوس درنه کوم، دا تاسو ته د خپل پیغمبر د هر څه چل ښیي؟ هره یوه طریقه درته ښیي. په دې کې هغه یو قسمه زمونږ د دې علماو طلباو په ژبه کې ورته تعریض وایي. هغه یو قسمه یو سوال وکړو چې په هغې سلمان صاحب پوه شو. مطلب یې دا و چې تاسو ته هر څه ښیي، یعنې ګنې تاسو ته د قضای حاجت او د بهر ته تلو چلوم ښیي. د دې څه معلوم ضرورت دی؟ د هغه مطلب دا و چې د دې خو ضرورت نه، خو هر چاته پته نه. هغه ورته وی اول دې دا تپوس کو، ګنې دا تپوس د کول پکار و چې محبوب په تاسو باندې څومره شفقت کوي. نو که تا ته د هغې اندازه لګېدلې وه نو تا به د دې خبرې تپوس نه و کړی. او یهودي واوره، محبوب په مونږ باندې زمونږ د مور او پلار نه سیوا مهربانه او مین دی، او مور او پلار خپل بچي ته د هر یوه طریقه ښیي. دا بچی چې د موره پیدا شي نو ده ته پته نه لګي چې دا بهر ته ښه دي او که بد دي، دا ضرورت دی او که څه دي. دی خو چې ماشوم وي نو دی په هغه بهر ته باندې په خپله باندې کله کله پکې لاس وایي که مور یې نه منې کوي. ده ته خو دا پته نه لګي چې دا زه ښه کوم او که بد کوم، دا ګن دی که څه دي. محبوب په مونږ باندې د مور او پلار نه سیوا مین دی. مونږ ته یې ویلي دي ته خو دا وایه چې تاسو ته د هر څه چل ښیي. مونږ ته یې ویلي دي چې کله مو قضای حاجت ته ځئ نو لرې ځئ. محبوب فرمایلی دي مونږ ته چې په سوري مه کښېنئ. سوری به د چا د دمې دپاره وي. یو غار ته او په ځمکه کې یو سوړي ته وړوکې اودس ماتې مه کوئ. هسې نه چې چېرته دغه کې حشراتو یا تکلیف ورسي یا تا ته څه تکلیف ورسوي. محبوب فرمایي لاره کې هم مه کوئ، ځکه دا به د تلو راتلو د خلکو لاره وي، خلکو ته به تکلیف نه ورکوي. مونږ ته محبوب فرمایلی دي 3 لوټي به ځان سره واخلئ، ځکه چې که په یو باندې پاک نشي نو په بله به پاک شي، که په بله پاک نشي په بله به پاک شي. یهودي دا خبره واوره. محبوب مونږ ته ویلی دي قبلې ته مه مخ کوئ، مه شا کوئ، بېادبي ده. مونږ باندې نبي علیه السلام د خپل مور او پلار نه سیوا شفقت کړی دی. مونږ ورته به د نبي علیه السلام د سنتو فائدہ الله تعالی د ژوند په هر لحظه او په ډګر باندې راکوي. الله دې زما او ستا د نبی علیه السلام د سنتو سره کامل محبت نصیب کړي. د دغه علماو خدمت کې عرض کوم، تاسو سره به ماشومان سبقونه وایي، دې ته به نه ګورئ چې ما اوس بخاري ووایي زه به اوس دی ته قاعده ښیم. دا ستاسو خدمت کې عرض کوم. د خپل والد محترم رحمت الله علیه چې د دوره حدیث په آخر کې به نصایح بیانول طالبانو ته په خاص سبق کې، نو یو به ورته دا وی د هغې څو نصایح اوس هم هغه انوار شمسیه کتاب دی په هغې کې موجود دی. یو به ورته دا وی دې ته مه ګورئ چې زه به چاته قاعده ښیم، زه قاعده نشم خولی، زه بخاري ښیم. تا ته څه پته ده په بخاري شریف لوستو کې چې کوم ثواب الله درکوي نو د قرآن په ښودو کې ستا په اخلاص باندې الله تعالی د هغې نه سیوا ثواب درکوي. ځکه ته د یو ماشوم تربیت کې ورسره دې ته مه ګوره، دې ته وګوره چې د چا دپاره یې ښې، دې ته مه ګوره چې څه ښې او چا ته یې ښې، دې ته وګوره چې د چا دپاره یې ښې. ما ته خپلو اکابرو داسې طریقه یې ښې ده چې زه یې د دې نه مستغني کړی یم چې تا ته ډېر خلک ناست دي که لږ خلک ناست دي. زه یې د دې نه مستغني کړی او بې پروا کړی یم چې خلکو ته مه ګوره، د دې خالق ته وګوره. شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه د دلی په جامع مسجد کې تقریر وکړو. د تقریر دوران کې د دنیا مجمع جمع وه او حضرت به ناشنا تقریر کولو. چې تقریر ختم کړو او په پوړو باندې راکوزېده
نو دغه وخت کې یو بابا څنګ کېدلی راغی شاه صاحب یې ونه پېژنده خو د شاه صاحب نوم یې اورېدلی و نو ورته یې وویل د شاه صاحب تقریر ختم شو شاه صاحب کا تقریر ختم ہوا شاه صاحب ورته وی ہاں ختم ہوا بابا روتے روتے بیٹھ گیا بابا په جڑا جڑا کې کېناستو شاه صاحب ورته وی بابا جی کیوں روتے ہو ہائے ہائے میں بہت دور سے آیا مجھے سواری بھی نہیں ملے میں دوڑتے دوڑتے شاہ صاحب کی تقریر کے لیے آیا تھا لیکن بس قسمت میں نہیں ہم اتنے گناہگار ہیں کہ شاہ صاحب کی تقریر کے سننے کے قابل اور لائق بھی نہیں ہے شاہ صاحب زړه راډک شو دا خو الله عالم آتا اوہو پتہ نہیں لگی دی دور مجمع کے بچے دو پشان سو کو بنو شاہ صاحب دلاس نے سو بابا جی تو آئے بابا جی راوستو میرا ممبر سره کینو شاه صاحب وی که زه دته تقریر کوم شروع کوم بابا جی به وایي چې ستا به څه تقریر ما ته چې که شاه صاحب تقریر مې اورېدلی هغه به ډېره ښه وه نو مجبوراً یې ورته ووی آپ جس کے تقریر کے سننے کے لیے آیا تھا وہ اس نے آپ کو جو کہا کہ آپ میرے پاس آئیے اور میرے ساتھ وہی میں ہوں یعنی اسماعیل میں ہوں بابا جی نے کہا اچھا تو شاہ اسماعیل ہے ٹھیک ہے لیکن شاہ صاحب آپ نے تو تقریر کیا آپ مجھ سے کیا مانگتے ہو میں آپ سے کیا مانگوں گا بس تقریر دیکھو استا تقریر لراغلو ایسے بتاوی بابا جی کینا آغا تقریر چې ټولې مجمع ته 2.5 غنټې تقریر کړو دی یوازې بابا جی ته اکا تقریر 2.5 غنټې ټکی په ټکی باندې وو بابا جی روتے 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 گر پڑے آپ کی تقریر سے زیادہ میں آپ کے اخلاق سے متاثر ہوا آپ اتنے عظیم باپ کے بیٹے ہو اور اتنے عظیم نانا کے نواسے ہو کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ بابا جی کو کیوں اتنے دیر تک تقریر کرتے ہو توره تقریر چې تو د وکنه د چا پلار زیه خو د چا ډیر لوی انسان او د نیکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سه ذکر داسې وکړه اخلاق در له الله درکړي دی په وراثت سره شاه صاحب ته چا وی ډیر ځان له وکړو وی پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا بعد میں بھی ایک کے لیے کیا پاول کې مې تقریر دی یو د پاره کړو اوس مې د یو د پاره او کدي مجمع ته وی مګوري هغه چاته وګوري چې هغه رانه رضا شي وغه الله دی هغه یو دی بس الله دې زما او تاسو د ټول اخلاص نصیب کړي اخلاص لوی شی دی ورونو اخلاص لوی شی دی او د اخلاص یو صرف نقل درته کوم دا به نه وایي چې دې ځکه دا خبرې کوي چې دا به دکې وي نه وام بالکل او نه ده داسې بالکل صرف د مشرانو خبرې درته نقل کوم حضرت شیخ رحمت الله علیه به زمونږ هغوی به فرمایل وی چې اخلاص به در کې څنګه راځي او دا به څنګه چل وي انو هغوی به فرمایل وی چې کله د خلکو وړاندې یو کار ښه کې نیک کار تر دې پورې که د جمعې مونځ هم کې او تقریر هم کې او دقه شان یو مجمع ته هم لګیا یې نو دا مه وایه چې دې خلکو ما ته غوږ ایښی دی او دی به زما صفتو کې یا به زما قدر د دی په زړه کې زما د دې تقریر په وجه راشي نو وی داسې تقریر وکړه او داسې خبرې وکړه او داسې مونځ وکړه لکه ګډبا پېژنې که نه ګډبا شپنکۍ ورته هم وایي که نه شپنکۍ او ګډبا زما د عادت د طالبانو کې هم د هرې علاقې خلک وي نو زه تپوس کوم تاسو ورته څه وایي تاسو ورته څه وایي تاسو ورته څه وایي نن یو ذکر راغی د یو ټکي په ترمذي شریف کې انمات تاسو ته به تېر شوي وي هغې کې ما طالبانو ته وویل چې دې ته خو صادر هم ویلی شي دې ته دغه هم ویلی شي استر هم ویلی شي نو د افغانیان طالبانو نه مې تپوس وکړو نو هغوی ورته هم یو نوم واغسته او د دیر طالبانو کې ورته هم یو طالب بل نوم واغسته ما ورته وی زه درته اوس د خپل یوسفزای ژبې ټکی وایم دې ته مونږ څه نو کېدای شي چې تاسو ورته هم هغه شان وایي مونږ ورته وچاړ وایو نه وایي ورته تاسو هلکه څوک شته پکې زموږ د علاقې وچاړ ورته وایي که نه وچاړ ورته مونږ وایو وچاړ ما دا وچاړو نبي علیه صلات وسلام د هغې رخصت ورکړی دی خیر دی که کرخیدار وي وایي چې وایي نو حضرت به فرمایل چې شپنکۍ او ګډبا دی چې په میره کې ګډې بیزې سره او دا اکثر او بیشتر د ښه خلک وي بیلما د دی کې کم انو دی چې د مونځ وخت شي نو دی په اودس کې وي یا چېرته یو چینه کې یا اوبو کې اودس وکړي دی بیا راشي په پوله باندې ځان ته څادر خور کړي دی مونځ وکړي د دکه شپونکي د دې مونځ په دوران کې دی په میره کې یو انسان ونه ویني ما ته فکر کوئ
ته کېنه که نه یا کېنه سړه کېنه ټول کار دی واسکټ والا خراب کړی دی که زما یو که د ده یې دا واسکټ 15 منټه مخکې کول او وروسته کول په دې هم بل لا وخت لګي نو دغه شپنکې او دا ګډوه دی چې دا مونځ وکړي نو د ده په زړه کې چرې راغلي دي چې یاره دا ګډې بېزې به وایي چې زمونږ داسې مزګزاره شپنکی دی چې وګوره که نه په وخت یې مونځ وکړو دا یې ویلي دي نه وایي که نه وایي د ده په زړه کې چې څه نه راځي چې یاره دا ګډې بېزې مې صفت نه کوي نو دی د ریا نه بچ شو که نه ریا نه بچ شه که نه اوس بیا هم دی چې کلي ته راشي هم نه وایي چې دا ګډې به یو بل ته ووایي یا به چاته ووایي چې لکه زمونږ دا مالک هغه دی کې دغه دی کې مونځ وکړه هغه دی کې مونځ وکړه دی وایي هغوی ته څه پته نه دې خلکو ته وایي د ګډو بیزو په شان وګوره د ګډو بیزو په شان ورته وګوره سړی خیر دی او درنګ له ورته وګورئ معلومه دا که چې دی به زما څه ښه ووایي زما به څه بد ووایي دی ته اړو فکر مه کوو نو ته بیا د خپل موس خوند وګوره ته بیا د خپل اخلاص مقام وګوره تله به الله هغه مقام درکړي په دی نظر ما اچوم څه به وشي که دی ښه ووایي که بد ووایي دویمه طریقه د اخلاص دا ده چې خپلو عیوبو باندې نظر وکړه او دا ووایه چې یا الله څه ډېر لوی ستار ذات چې زما په دوره ګناهونو د پردې واچولې او زما یو خوبي نیمه دې په خپل فضل باندې دی باندې ظاهره کړه اگر چې نشته خو زما په پټکي باندې دی وایي چې دا ډېر ښه سړی دی زما د ګیري په وجه په سپینو جامو په باندې زما په دې ښه لهجه باندې راته ښکاري دی وایي چې په مونږ کې ټولو نه نیک دا دی خو یا الله که زما د عیوبو دی ته پته ولګي د کم پیدار چې دی زما لپاره راوچت کړی چې دوی ورته په دې به مې ووهي خپل پیدار باندې به مې ووهي خو ته دومره ستار ذات چې تا په ما په ټولو ګناهونو پرده واچول او بیا دې وموهو زه چې دی نو دی ته ښه ښکاره کړم نو بیا به چېرې وم انسان چې نه غرور وکړي نه به تکبر وکړي نه به ریا وکړي نه به بې د الله نه بل چاته خپل عبادت وښایي الله دې زما او ستاسو اخلاص نصیب کړي الله دې تاسو له خیر درکړي الله دې تاسو ډېر خوشحاله کړي الله مو د قرائت او تجوید د دې د فراغت مبارک وګرځوه او الله دې درله استقامت په شریعت درکړي ما عجز فقیر سره مو الله د دین خادمان ولره او وګرځوه او الله دې مولانا صاحب دی له لوی جزای خیر ورکړي چې تاسو ته داسې خوانچه تیاره کړه چې مو هلته دوره وکړه د شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیه سره هم دلته کې به تاسو تجوید له راتلی نو دا یو ډېره لویه خبره ده مونږ والد صاحب به چې قصیده برده وي نو وی به تفسیر مو وکړو نو هغه ډوډۍ وه زما دا قصیده ورپسې میوه دانه ده نو دا ورپسې هم تاسو هغه میوه دانه هم وخوړه نو چې ډوډۍ پسې بنده میوه دانه وخوري ورپسې چای وڅکي نو کامله ډوډۍ وګرځي او چې کله بنده میوه دانه ونه خوري نو څوک ته تپوس وکړي ډوډۍ وا چې څه پکې نو چې اخره کې میوه دانه نه یاره ښه دا پکې نو په شمېره کې اوس تاسو خوانچه چې ده نو هغه ډېره شوه د هغه فضلاونه چې هغوی لا تجوید نه دی کړی ټولو له دې الله توفیق ورکړي مولانا صاحب د والد محترم چې لوی ولی الله او بزرګ الله دې غریق الرحمت کړي د هغوی د دین خدمات دی الله ټول قبول او منظور کړي الله دې مونږ او تاسو د خپلو بزرګانو اولیاء الله مشایخو د سلسلو مبارکو د ټولو مشایخو په نقش قدم باندې روان کړي رونو لوی ضروري شی دا دی چې بنده د خپل ځان صفایي وکړي او چاته ځان مخامخ کړي او هغه سره کښېني او خپل ځان فارغ ونه ګڼئ چې یاره بس موږ ته اوس د نور څیز ضرورت نشته د دې څیز موږ ته تر مرګه پورې ضرورت دی قسم دی هر وخت یو احساس راته کېږي او هغه دا چې داسې څوک وی چې په داسې نظر یې راته کتې څنګه به چې راته خپل پلار کتل چې هر وخت په دې کې وي چې دا دې ولې وکړو ما ته به اکثر او بیشتر داسې ووي بلکې ډېر کم به داسې وه چې کشف یې ونه کړو زه به درته دا ووایم چې چرې څه دا نه دي ویلي چې دا ډېر ښه وکړو دومره به یې چې کله به خوشحاله شو مېلمنو له به خدمت وکړو وی شاباس یا لکه زمونږ د پینډای د مولانا عزیز الرحمن هزاروي صاحب زوی مولانا اویس دی موږ سره هلته کې و زما نه خو په سبق کې یو کال وروستو دوره حدیث یو د 2 کال هلته ټول ورونو تېر کړي دي تاسو په طرف ته به ومي دا مشران دي کشرانو ته یو ټکې وایي چې اواز وله ورکوي نوم ورته نه اخلي یو ځل د ما ته ووایي وي څو ځله مې خیال شه وي تا ته شیخ صاحب چې اواز کوي درته وایي چې وی راشه وی نو دا وی څه وایي ما دا چې سړی اړو سکینۍ صاحبی د هغې ته وایي
وی دا خو نستا نوم دی، نستا لقب